دغه ځای نه وایي معلوم شو چې په ګناه کې څوک معاون شي هغه هم په ګناه ورسره شریک ده. لہذا بینکو سلسلو کې تقي صاحب لیکلی دي چې کوم بینکونه چې معظم د شعوبو یې سود وي، غټې خاطې د سود وي پکې، لکه جایز کاروبار وي پکې هم، خو چې ډېرې د سود وي، په دغه بینک کې نوکري کول حرام دي. خو خلک اوس دوه قسمه دي. څوک په بینک کې داسې نوکري ده چې د ده په دستخط دا خبره چلیږي، لیکل پکې کوي، او څوک په بینک کې داسې نوکري کوي چې صرف چوکیداري کوي، د غلو نه یې ساتي. دغه دوم فرق ده. هغه څوک چې د ده په دستخط باندې، د ده په لیکلو، د ده په شاهدي باندې دا بینک کې د سود معاملې کیږي، د هغه ته نوکري د دوه وجه نه حرامه ده. یو په معاونت د ګناهو کې واقع شو، د نورو خلکو د سود په معاونت کې، خو ده لیکل ورسره وکړه لکه دا. دوم دا ده چې دی چې تنخواه اخلي، خو د دغه بینک نه حرامو روپیو نه تنخواه اخلي، د دوه وجه نه حرمت ده. او که څوک په دغه بینک کې نوکري کوي، خو داسې نوکري کوي چې د دستخط مسخطو لیکلو هېڅ شته ضرورت نشته، پکې صرف پیرېداري کوي. د یغ دپاره پیرېداري کول پکې حرام دي د یوې وجې نه. دی په خبر ده چې د دغه سود ټول، د بینک ټول کاروبار د سود ده، خو د دغه بینک د سود د روپیو نه دته تنخواه ورکوي. دی په خبر ده چې دا د سود دي، نو د سود نه تنخواه، نو د یوې وجې نه نور معاون د معصیت کې خو نه شو واقع، ځکه لیکل خو ده نه دي کړي. خو دا ده چې تنخواه د حرامو نه اخلي. او که داسې بینک و چې معظم شعبې حلالې وي، معظم شعبې، ډېرې شعبې، لکه په دې کې نو خود خاطي دي. دا تقي صاحب خو د بینک په کارو کې ډېر ماهر ده. دا خو د تمیز رئیس د قضا د پاکستان تیر شوی ده، د بینک په سلسلو کې وړاندیز حکومت ته وکړو، خو نه یې ورسره ومنه. بیا لیکلي هم دا دي، مستقلې رسالې په دغه باندې جوړې دي چې که خدای پاک د اسلامي بینکارۍ خبره راوسته، بیا به جایزو طریقې زه بیان کوم. ده په دارالعلوم کې خپله دننه بینک ده، په هغه اسلامي طریقه طالبانو ته چې روپۍ ځي او راځي او دا څوک هغه کوي، ټول په هغه خپلو اصولو باندې کوي. خپله په مدرسه کې دننه بینک لري. نو دا د بینک کاري چې معظم شعبې روا وي، بالفرض که یوه شعبه کې د سود هم وي، نو دا د شعبې د سود په برخه کې نوکري ناروا ده، دستخط کول ناروا ده. که په نورو شعبو کې کار کوي بیا روا ده. او چې معظم حلال وي بیا پیرهداري کول هم پکې روا دي. مسلمان عمل به سړی په جایزه طریقه باندې حمل کوي. چې یو څوک متهم مشهور په سودخورۍ نه وي، تا ته یې ډوډۍ وکړه، ډوډۍ ته به ورځې که نه، تا ته یې چې تحفه درکول قبلوې به یې که نه، روا دي. خو که داسې و چې هغه مشهور په سودخورۍ باندې ده، تا ته معلوم ده بله لار نشته، کاروبار یې ټول د سود ده، ډوډۍ یې خوړل روا دي، تحفه قبلول روا دي. اوس نو اعتبار وای اغلب ته ده چې په کوم سود کې اغلب کار د سود و، په کوم بینک کې اغلب کار د سود و، پیغ کې نوکرۍ ناروا. بیا که خدای دستخط کې کوي او که نه پکې کوي، که دستخطونه کوي منیجر وي پکې، هغه د دوه وجو نه ناروا توب ده، او که منیجر نه وي پکې د یوې وجې نه. او که اغلب کاروبار یې جایزه طریقه وي، نو بیا هغه ته نوکري کول پکې روا دي. نور دا مسله زه خو مفتي نه یم، خو هسې د دلسوزۍ په خاطر به دا خبره وکړم، دا بینک کې روپۍ کېښودل دا روا دي که نه. دا بل کلمه نه چا پوښتنه وکړه، بیا ما څه تحقیق پسې وکړه، بیا دا د تقي صاحب دغه فتواوې مې وکتې. هغو لیکلي دي چې صرف او صرف په هغه صورت کې روا ده، ته یې د امانت په شکل، چې دا بعضې خلک وایي چې د امانت په شکل یې پکې ګدې، دا روا دي که نه. هغه لیکلي دي چې صرف او صرف په یو صورت کې روا ده چې امن نه وي، فساد ډیر وي، غلا ډیره وي، په خپل کور کې روپۍ ته نشي ساتلی، او بل داسې یو امین څوک هم نشته چې تا ته روپۍ وساتي، نه یې په خپل کور کې ساتلی شي،
نه یو بل امین په د علاقه کې شته زورور چې هغه باندې د غلو زور نه رسیږي دا هم نشته په هغه صورت کې صرف د امانت په شکل کې کېښودی شي که ته امانت کېږدیم دی خو امانت په شکل نه ساتي په امانت کې هغه روپۍ یا لوټ بدلوی شي دی خو خپل کاروبار په کوي خو تا ته وایي په دغه مجبوریت کې صرف روا ده د دغه نه بغیر چې دا مشکل نه وي نن سبا بینګونه اکثره په سود لګیا دي چې ته پیږې چې په سود لګیا دي بیا روپۍ وروړې هلته یې ګدې او ولو که ته منفعت نه پاخلې ګټه نه پاخلې خو په دا خو پیږې چې دی په سود کې چلی معاون د سود واقع شوې که نه شوې چې روپۍ ډېره شوې غم جوړ ده چې کم یې په جوب کې ځایېږي موږ یو مولوي صاحب په امیرامشاه کې چا راته ویلې د ګرمۍ په موسم کې د مدرسې نه د باندې په دښته کې به یې کټ واچوه هلته به ویده کېدو هلته خو بدماشان غله بیخي ډېر وو چا ورته ویلې چې مولوي صاحب دا غله به دې ورتښتوي هغه به کېده ویلې خو چې راشي په جوب کې یا 100 روپۍ وي یا به 200 روپۍ وي هغه به ورکم نه به ځان پویم نه به ښه کم نه به بد کم او چې چا روپۍ ډېرې وي غریب په کور کې ټوله شپه پیره کوي چې روپۍ ډېرې شوې په کور کې نشي ساتلی زیاتې په بینګو کې ساتي او په بینګو کې په خبر هم دی چې تقریبا 90% د سود سلسلې دي مزاربت مو ما بل ورځ ویلي مزاربت جایز مزاربت ده شرکت جایز شرکت ده خو دغه هم ټول په سود کې دي ایدې چې کومې سلسلې دي ټولې سود کې دي نو ته امانت کې دی تا په امانت باندې دی سود کوي او په خبره مې عذر چې ده دا غټ غټ کاروباریان چې د عذر دا وي چې په بینک کې د روپۍ نو دا وړلو نه ته خلاص یې بالفرض که په کراچۍ کې ته سودا وکړه د 10 لکو دغه ځمکې نه په جوب کې نه وړه تا دلته په اکاونټ شته هلته ورشه په هغه بینک کې اکاونټ او چک ورښکاره کړه نو روپۍ په هغه ځای کې درکړي په دا نقل کې وړلو راوړلو کې زیاتې تکلیف نه وي د غلا نه خطر مطر او دغه شی نه چې چیرې د په کار یې حالت یې درکوي په هر تقدیر د سود معامله یې که بله ناجایزه معامله وي دغه حدیث مبارک نه وایي دا معلومیږي چې په معاونت معصیت کې چې سړی لګیا شو دغسې ګناه ده سبب د ګناه ده ته یې په معاون واقع کېږي نو په اکیل په موکل په کاتب په شاهدانو په ټولو باندې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی د شمس المشایخ الحاج خلیفه صاحب دین محمد دامت برکاتهم العالیه د واټساپ شمیره 0029311 9011